د دې جنې نوم ایمان دی او د 21 سال عمر دی کنه او د په فیسبوک باندې د یو کس سره د سلور میاشتو نه تعلق او ریلیشنشپ او بیا چې دنه په هغه پسې وتښتېده او چې کله په هغه پسې وتښتېده د دې جنې چې کوم ورونه نو هغه بیرته د الک او د جنې راوختل او د دې الک کپلې هم وشلول ډېر عجیب کار وسره وکړ یار ویډیو راسره مکمل وګورئ او د نور ملګرو سره هم شیر کړئ زموږ د پاره پکې هم ډېر ذات عبرت دی ملګرو سیټ چې تاسو جنې ښکاری د دې نوم ایمان دی 21 سال عمر دی د فیسبوک د یو کس سره یارانه او دوستانه و او بل دا چې اخر کې دا وشول چې د الک او د جنې د یو بل سره وتښتېدل کله چې دی وتښتېدل کنه د دې جنې چې کوم ورونه دي نو دا پر خپل خور پسې ګرځېدل خو دا خور نه و 15 شپږ میاشتې وشولې اخر بیا دا شو کنه چې جنې نمبر وته میلاو شو دی ورونه دی او د خپل خور ترنګ وکړو د خپل خور ته دا خبره وکړه چې تاسو واپس راشئ موږ بل په دوم دام سره واده وکړو او تاسو واپس راشئ کنه هغه واده مخکې نکاح کړی و د جنې او د غالګو چې کله هغه د جنې هم ډېر زیاته خوشاله شو او د خپل خاوند ته ویل کنه چې زما ورونو دې خبره کړله او واپس ځو د الک او د جنې چې دین روان شول او د جنې چې کومه ورونه دي او کومه مور فلار دي نو هغه کور ته رالل چې کله هغه کور ته دی راورسېدل کنه او رالل نو د جنې د کومه ورونه چې دي نو دی د غالب ونیو او د الک یې کمرې ته دننه کو چې کله دا کمرې ته دننه کو په دې باندې سم غوبل وکړو او سم پساته وکړو او بل دا چې کپړې ته هم سری کړل بیا ولې پیپر راول کنه او چې په دې باندې ته د اسخط وکړه خو د الک په داسخط نه او د جنې چې دنه دیو ته ویل کنه چې ته په دسخط وکا نو جنې چې ایمان دې دیو ته ویل چې ته په دسخط وکا کنه تا وجني نو د غالب په دسخط وکو کنه او د غالب چې دنه به د کور نه هم لاړو خلکو ته ویل چې د کور نه وځه کنه دا خلک دی وجني دا غنه پس چې نو چې کله دا غالب لاړ کنه د جنې چې دا نو دا بیا درې میاشتې پس چې دا نو دغه په دی غالب پسې بیا واپس وتښتېدا کله چې دا په غالب پسې واپس وتښتېدا نو دی کوټ میرج وکړو او بل دا پیپر راوغستل او دی چې دا کوټ میرج وکړو چې کله دی واده وکړو نو وس چې د جنې چې دی نو دا ژوند چې دی نو ډېر په زلالت سره تیریږي ځکه چې په دې پسې ورونه پسې ګرځي مور پلار پسې ګرځي ځکه کنه چې ورونه نه پریدي ځکه چې دا یو پیر راوستله کنه دا جنې او د غالب پسې سم پسات وکړو طلاق تی واغستل او دا جنې ولګېدل کنه او درې میاشتې پس چې نو بیا پسې هغه وتښتېدل په دې ویډیو کې زموږ لپاره ټول عبرت دی ملګرو چرته هم داسې مه کوئ چې کله واده کوئ کنه نو خو په صحیح طریقه باندې کوئ چرته هم جنې مړه تښتوئ یا جنې له هم نه دی په کار کنه چې جنې په ولک پسې تښتې ټوله ژوندګي به تباہ برباد شي بل دا چې مور پلار او ورونه چې دي نو دا به سره بیا تعلق نه ساتي بیا ټوله ژوندګي خراب وي نو ټولو ته خواسته کنه چې چرته هم په ژوندګي کې داسې مه کوئ کنه الکان لا بیا هم هو جنکۍ لپاره دا ویډیو دا ځکه چې چاته هم جنکۍ داسې مه کوئ بیا به ژوندګي ټوله په زلالت کې وځي هیڅوک به هم تپوس نه کوي